سلامونه کلمونه زما سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن خبره کوو په بلوچستان کې کلات ضلع کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسوال ډول لوري هلته حمله سوي دي او زیات شمیر سي کم کسان سي دي هغه وجل سوي دي ولې حمله سوي دي څنګه سوي دي او څومره کسان به کې وجل سوي دي د دې مسوي د بلوچستان په هرنایي ضلع کې هم وسوال سي دي هغه وجل سوي دي د هغه په حق ته تاسو خبر درکول لدې مسوي په ایران کې کم افغانان سي دي هغه په 13 میاشت کې الته کم بنديان دي په ایران کې هغه اعدام سوي دي څو کسان اعدام سوي دي ولې اعدامي او په 13 شاوخوا 13 کال یو کال کې څومره کسان سي دي په مکمله توګه هغه اعدام کړل سوي دي د ایرانی چارواکو له لوري لدې ماسوي په کابل کې سرینا هوټل سي دي هغه تړل سوي دي ولې تړل سوي دي وجوهات سي دي او اوس به مخته سوي دا هوټل به د شا په لاس کې دا معلومات ورکو او لدې سره د کم د پاکستان او د افغانستان کم کشیدګي روانه ده کم هلي ځلې سي دي سیاسي هلي ځلې سي دي هغه روان دي او خبر پښتونخوا حکومت الته وفد لېږي وفد څو وخت به څوک په کې وي ولې زی څه خبري وکي دا معلومات تاسو پوری درسو تاسو ته خبر درکو په اخر کې یو اهم خو کوچنی خبر دی خو ډیر اهم دی او ضروری دی په دوه ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې کلاشي سیمه کې یو درې وسلوال سي د ټي ټي پی هغه وجل سي په هغه کې یو کم کس یو هغه د طالبانو کم والی سي دی د هغه ډیپټي کم د سی ورته ویل کې دلته مالک د بادغیس ډیپټي گورنر دی د هغه زوی خطلې دی او هغه هم پکې وجل سوی دی اول کم خبر سي دی په بلوچستان کې تیر شپه د ماخام د ماخستن نزادونو پر وخت باندې نو وسوال سي هغه د کلات کم ضلع سي ده هغه حالت حمله وکا او کم وسوال سي هغه په غټ شمیر حالت تللی او شاوخوا درې لور سره د حمله کړي او اول وار کم د سولو کوشش کوي هڅه کوله د اف سي یا فرنټیر کورس کم کیمپ دی هغه تنه نوزي خو د چارواک په وینا سي هغه حمله هغه کې ناکام شو بل د کم لار رسیده د غټه لار ده او شاوخوا یو سلو شل کیلومتره له بلوچستان حکومت کم مرکزی ښار دی له کوټ څخه دا لري دی نو شاوخوا یو سلو شل یا 10 کیلومتره لري منګوشر راځي د کلات ضلع کې هلته د دې انټيليجنس یا د دې استخباراتو معلومات درلودي هلته یو موټر تللی دا د کوټي او د کراچي لار ده پر دې لار باندې یو کم موټر سی هغه حالت تللی او په هغه کې کم فوزیانو کم کسان سی هغه تلو نو دې خبر ور په خاور کړل سوی او هغه اصل هدف سی دوی هغه پنهخه کوي نو په دې کې بیا کم د حمله ور باندې وکړه نو لا هغه لوري هم حمله ور باندې وسوله نو فایرینګ ولو شاوخوا تر سار سپیدو پوری کم سلسله سی هغه روانه و کم معلومات سی هغه متضاد دي اکثره کم وسوال سي دي بلوچ بیلتون غوښتونکي وسوال دا د بي ال اس جلاسوي او ډله ده هدي بلوچ بیلتون غوښتونکي وسوال د حمله ذمہداري اخیسته ده او داوی کوي چې په غټ شمیر دی کم پاکستاني فوج کم کسان دي هغه وجل دي پاکستاني فوج کم استخباراتي ویان د ادارې سي ده آی اس پی ار هغه بیا معلومات ورکړي دي چې په دې حمله کې شاوخوا اتلس د کم کسان سي فوجیان سي یا اف سی سي هغه لمنځه تللي دي او لدې سره 12 وسلوال سي دي هغه دوی وجل دي له هرنایي هم د بلوچستان ضلع د پښتون کم میشت ضلع ده په دې کې کم کویلا قانون سي هغه په غټ شمیر دي دوه ورځې وړاندې یو ورځ مو ویل سو یو نیمه ورځ کې تر اوسه پورې کله دا ویډیو خبرینو دوه ورځې په کې ولګي یعنی د دوه ورځې مو ویل سو چې دوه ورځې وړاندې حالت حمله سوی و حمله د سیول سي د ټي ټي پی کم کسان سي د فوج ویان ادارې په وینا باندې هغه تر غون سوي او دوی ته خبر ورکړل سوی دی ور باندې اپریشن وکي او په دې کې بیا شاوخوا یو لس کم وسوال سي د دوی په وینا هغه وجل سوي دی د خبر کم تصدیق سي دی هغه د ټي ټي پی لوري یا د هغه کم پر ایکس یا په خواني ټوئیټر باندې پر دې حق باندې معلومات نه دي شیر کړل سوي
چې څوک دي او هلته هرنایي داسې ضلع داسې هلته کوم وسلوال چې دي بلوچ پښتون غوښتونکي کله ناکله حمله کوي خو د ټي ټي پي کوم دغه دی هغه په ډېر کم تعداد باندې دي او دوی دا ټي ټي پي یادوي او دا معلومات به راځي تر تاسو پورې در سره شیروو. له دې ما سوای په ایران کې کوم افغانان دي هلته په غټ شمېر هلته آباد دي او په قانوني توګه هم هلته ځي او په غیر قانوني توګه باندې هم هلته میشت دي هلته ځي د کارو د راځي. ایران کې کوم افغانان چې دي هغه بندیان هم دي په غټ شمېر او په کوم 13 میاشتې وله هغه د طالبانو د سترې محکمې یو پلاوی هم هلته تللی و او په تهران کې د ایراني چارواکو سره لیدلي و او هلته په خپل سفر کې د ایراني چارواکو چې دا غوښتنه کړې وه چې دوی د افغاني کم بندیان چې دي افغانان چې کوم په ایران کې بندیان د هغوی بشپړ معلومات له دوی سره شیر کړل چې له دوی سره کوم لیسټونه چې دي هغه د شیر کړل او خاص هغه کسان چې په هغوی باندې د اعدام حکم صادر شوی دی هغه معلومات له دوی سره شیر کړل شي. خدای معلومات وروسته پورې راغلي نه دي. ایراني چارواکو هم د دې پخلاوی کړی دی چې افغانان چې دي په غټ شمېر په ایران کې هلته بندیان دي په مختلفو جرمونو دی ککړ دي یا تورن دي. په دې کې اوس 13 میاشتې ولو په د جنوري په میاشت کې مطلب له 1 جنوري څخه تر 21 جنوري پورې نو هلته چې کوم افغانان اعدام کړل شوي دي هغه 10 نفر دي په یوه میاشت کې 10 افغانان چې هغه اعدام کړل شوي دي. په دې 10 کې چې کوم دي په شپاړو باندې د قتل جرم ولو په قتل باندې تورن کړل شوي او له دې ما سوي څلور چې دي هغه د مخدره موادو د قاچاقي او د مخدره موادو د کوم ترسیل چې د هغه کې د تورن ول دا 10 کسان هلته په ایران کې اعدام کړل شوي دي او د دې ما سوای په 13 کال کې یعنی په کال 2023 عیسوي کې ټول شاوخوا تقریبا 53 کم افغانان چې هغه اعدام سو. افغانان یا د افغان کم کورنۍ چې دی هغه په ایران کې وي یا په افغانستان کې او په وار دا ویل دي چې افغانستان کوم حکومت چې دی هغه د ایران سره کینی او پر دې حق باندې دي خبري اترې وکي او د ایران کم دغه چې دی اعدام کم سلسله چې د ودرول سي کم څه کم دوی ته خبر ورکړل چې د بنديان چې دی هغه په څنګه محکمه کې او څنګه محکمه ور باندې چلی او ولې اعدام کی او د اپیل حق لري نه لري. نو دا کوم معلومات چې دي هغه را روان وخت راځي چې څومره کم کسان دي ټوټل په ایران کې افغانان بنديان دي او څومره کسانو باندې بیا د اعدام حکم شوی دی یا صادر شوی دی. لدې ما سوي په 13 ورځ کوم د کابل کې کوم 15 ستوري هوټل دی سرینا هوټل په افغانستان کې یوازنی 15 ستوري هوټل دلته کوم شاوخوا په 2015 عیسوي کال کې دا فعال شوی او دلته کوم اداري دي یا بنسټونه چې د هغوی نړیوال کوم بنسټونه چې د هغوی دلته دفترونه دي او لدې ما سوي بهرني کم کسان چې راځي هغه زیاتره په دې هوټل کې هلته ځي او هلته میشت کې. خو 13 ورځ د سرینا هوټل کوم ویب سایټ چې دی پر هغه باندې یو اعلامیه خبره شوې و چې دوی په افغانستان کې نور خپل کم فعالیت چې دی هغه بندوي او په افغانستان کې د دوی کم سرینا هوټل چې دی په کابل کې هغه بل دی پس یعنی د نن څخه د فروری ل اول تاریخ سبا دغه ته ورسپارل کې یو بل شرکت دی د هوټلانو شرکت HSOC په نامه باندې د هوټلانو شرکت دی. د پس د دې هوټل کم چاري چې هغه به پر مخ دا وړي دا کم شرایط چې دي یا کم غوښتنې چې طالبانو له لوري په کال 2023 نومبر میاشت راځي د سرینا هوټل او د طالبانو تر مابین کم دغه طالبانو شرایط ورته کې استاد پر دې شرطو زی خو کڅه هم د دې شرطو معلومات پر تفصیل نه دی راغلی خو د شرطونو ورته خو سی او د هغه منل نو په وار باندې به تنګېدل کم خبرونه چې دي هغه راغلي دي او د دې تصدیق نه تر اوسه پورې په دې حق باندې طالبانو څه ویلي دي او نه هم د سرینا هوټل کوم چارواکي چې هغوی په دې حق باندې څه ویلي دي. سرینا هوټل یو د اغا خان کوم دغه چې دی بنسټ دی هغه چلوي او شاوخوا په لسو هیوادونو کې مختلفو هیوادونو کې په پاکستان او د سینور هیوادونو کې د دې کوم هوټلان چې دی هغه فعالیت کوي
او دا هغه یوازینی ځای و چیرې به بهرني کم کسانو هغه به هلته میشت کېدو. نو اوس داسې معلومیږي چې دا کم هوټل چې دا به طالبانو لاسته ولي او دوی به خپل نظر ورباندې ساتي چې دلته څوک راځي څوک ځي څوک پکې میشت دي او له چا سره ویني. نو دا به یو مطلب داسې یو مرکز په ځای نشي بدل چې سبا د دوی کوم مخالفین چې دي طالبانو کوم مخالفین چې دي هغه دلته کینی یا سره وویني. له دې ما سوی 2 ورځې وړاندې د ډېره اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا ډېره اسماعیل خان ضلع د کلاچي سیمه په هغه کې کم خبر سیولو چې یو خفیه اپریشن سوی و د پاکستاني ځواکونو له لوري 3 کم وسلوال سیو د ټي ټي پی کم وسلوال سیو هغه پکې وژل سوی و. اوس کوم خبر چې دی هغه مخ ته راغلی دی چې په دې 3 وسلوالو کې یو کم کس سیولو هغه بدرالدین یوسف په نامه کس و. دا بدرالدین یوسف څوک دی؟ بدرالدین یوسف د ډیپټي گورنر دی د بادغیس او د کم ډیپټي گورنر چې دی د بادغیس د طالبانو کم ډیپټي گورنر چې دی هغه مولوي غلام محمد احمدی نومي. یعنی د دې طالبانو یا کم پاکستاني چارواکي چې دی او طالبانو تر مابین په دې اړه باندې په وار باندې شخړې رامنځته شوي دي او دوی کوم مذاکرات چې دي هغه کړي دي چې دوی دا تورونه پورې کړي دي پاکستاني ځواکونو چې دي طالبان کوم دي خاص پخواني کوم افغان طالبان چې دي هغه یو خو د ټي ټي پی مرسته کوي او بل مرسته ما شوي د دوی هم اکثره کم کسان چې دي هغه راځي له ټي ټي پی سره ملګري کی او په د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان او په نورو ضلعو کې بیا وسوال جنگ باندې بوخت دي. دا تورونه په وار د طالبانو حکومت له لوري رد کړل شوي هم دي. خو کله ناکله بیا داسې یو خبر راسي چې هغه کم تورونه چې دي هغه تر ډېره حده پورې بیا کامیابه کیږي ولې چې ډیپټي گورنر یو غټ عهده ده او بیا د طالبانو اوس کم حکومت چې دی د بادغیس کم گورنر چې دی د هغه زوی په دې کې پاتې کېدل او بیا وژل کېدل دا به یو د ثبوت په توګه پاکستان پر راروان مخکې بیا افغانستان ته ښکاره کولی شي. د افغانستان کوم حکومت چې دی طالبان چې دي هغوی ته ښکاره کولی شي چې مطلب دا ورته ویلی شي چې تاسو انکار کوئ خو دا یې ثبوتونه دي. که طالبانو کوم کسان چې دي هغوی په وار دا تورونه چې دي هغه رد کړي هم دي او دا هم خبرونه راغلي دي چې که چیرې یو څوک پکې ملوي شي هغه په خپل سر راغلی دي. داسې څوک نشته چې یا طالبانو ورته ویلي دي چې تاسو ولاړ شئ هلته جنګ وکړئ. باقاعده راګرځولي هم دي او د امیر المؤمنین د دوی په وینا چې کوم امیر المؤمنین دی شیخ ملا شیخ هیبت الله اخوند صاحب چې کوم دی د هغوی کوم څو وړاندې حکمنامه هم صادره شوې وه چې تاسو اطاعت چې دی هغه کوئ او تاسو نورو هیوادونو ته مه ځئ. او خو دا رقم کولی شي یو سلسله یا دا رقم کم کیس مخ ته راسي نو بیا کوم امر چې دی هغه مطلب داسې معلومیږي چې کوم کسان چې دی هغه دا امر نه مني او تر طالبانو یا تر کوم چارواکي چې دی هغه د هغوی مشران کوم کورنۍ کوم کسان چې دی هغه هم په دې کې ککړ پاتې. دا به پر روان وخت کې معلومیږي چې طالبان په دې حق باندې څه بیانیه ورکوي یا پاکستاني کوم حکومت چې دی هغه په دې حق باندې طالبانو سره مذاکرات کوي نه کوي یا دا کوم ثبوتونه چې دي هغه به ورکوي نه به ورکوي. د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم کشیدګي روانه ده په وار باندې د دې تر مابین مذاکرات شوي دي. په دې کې د دې مذاکراتو په هکله کې دا کوششونه شوي دي چې دوی سره کیني او کوم ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له یو بل سره ښه تعلقات ولري. په دې حق باندې په مختلفو هیوادونو کې ناستې شوي دي هغه که متحده عرب امارات یا که داسې نور وي او په خاصه توګه د سیمې کم نور کم غټ هیوادونه چې دي لکه روس او چین هغه په دې حق باندې کوششونه هم کوي او تر یو حده پورې داسې محسوسي چې هغه پریشانه هم دي سیمه کې دا دوه کم هیوادونه چې دي که تر مابین شخړې روانې نو دا کوم سیمه چې دا خبره ټوله ورسره ناارامه وي. په دې حق باندې په وار موږ تاسو ته خبر هم درکړی دی. خو د روس او د چین کوم نمایندګان خصوصي دي هغوی سره لیدلي هم ولو د تیر څو شپو کې په کابل کې هر څه لیدلي او بیا په اسلام آباد کې سره لیدلي او دا کوم شخړې د حلولو کوم کوششونه چې دي هغه روان هم دي. بل لور ته بیا د خیبر پښتونخوا کوم حکومت چې دی د هغه ځای پخوانی کوم وزیر اعلی سیو علي امین ګنډاپور هغه 2-3 وار اعلان کړی و چې دوی به خپل وفد لیږي افغانستان ته. د دوی په وینا چې د کوم ټي ټي پی کوم مسله چې ده یا کومه ستونزه چې ده له هغه څخه خیبر پښتونخوا زیاته متاثره ده. ولې چې د خیبر پښتونخوا کوم سرحدات چې دي یا ډیورن کوم فرضي کوم لکیر چې دی ورته وایي هغه دلته خیبر پښتونخوا سره
نښلي شاوخوا 1200 کیلومتره له خیبر پښتونخوا صوبه کې دی. نو په دې هکله باندې د دوی کوم صوبه چې ده هلته زیاته بدامني ده او هلته زیات کوم وسوال چې دي هغه د ستونزې زیاتې دي د وسوالو د ټي ټي پي. په دې هکله باندې به دوی باقاعده وفد لیږي او هلته به له هغوی سره خبرې کوي د طالبانو حکومت سره. دا نه د واضح سوي چې کم طالبانو سره د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی هلته څوک شته له هغو سره خبرې اترې کوي، له هغه سره مذاکرات کوي، طالبان له حکومت سره کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت کوم ترجمان دی بیرسټر سیف هغه کوم دغه چې دی خبر ورکړی و چې دوی باقاعده خپل وفد چې دی هغه د منظوري لپاره له پاکستاني کوم مرکزي حکومت چې دی هغه ته اجازتنامه یا منظوري لپاره خواست کړی دی. هغه به بیا د هغه بعد باندې معلومات راځي چې څوک ځي. خو داسې معلومات ستاسې وفد چې دی هغه په تیارېدو دی یا کوم تشکیل چې دی هغه روان دی او سیاسي کوم جماعتونه چې دي د هغوی یا سیاسي کوم ګوندونه چې دي د هغوی کسان به په دې وفد کې شامل وي، له دې ما سوی عالمان به پکې شامل وي او له دې سره سره پر ډیورنډ لاین باندې چې کوم